والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تیر شوي د جمعې په شپه باندې موږ د امام بخاري رحمه الله سیرت شروع کړو. هغه بیا ما پرېښودو په منځ کې، وجه دا ده چې په دې نږدې ورځو کې انشاءالله د صحیح بخاري دوره به شروع کېږي، نو دا په هغې په اوله کې به هم د امام بخاري سیرت بیانېږي، نو بیا به هسې تکرار شي. نو باقي چې کوم د امام بخاري رحمه الله د ژوند سره کمې خبرې تعلق ساتي او د هغه دغه کتاب سره او د هغه په کتاب باندې چې کوم اعتراضات دي د هغې جوابونه، دا به انشاءالله په دغه مبارکه دوره کې به کېږي که چېرته الله سبحانه وتعالی توفیق راکړو. نو د هغې په ځای به انشاءالله د توحید او د عقیدې درس وکړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د توحید په دې عقیده باندې دې الله موږ پوه کړي، والله سبحانه وتعالی دې موږ د شرک نه او د بدعاتو او د خرافاتو نه دې الله موږ لرې ساتي. کتاب التوحید په دې مبارک کتاب کې زموږ آخرنی درس چې کوم و په هغې کې مسله دغه بیان شوې وه چې د ستورو نه باران غوښته او دغه شان د باران نسبت ستورو ته کول د دې څه حکم دی، دا مسله تفصیلا بیان شوې وه. بیا د هغې نه بعد موږ باب شروع کړی و او دغه باب ابتدا مؤلف رحمه الله په یو آیت باندې کړې وه: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. او بعض خلک هغه دي چې د الله سره شریکان جوړ کړي دي او د دې شریکانو سره دا کم چې دوی د الله سره شریک کړي دي د دې معبودانو سره دوی داسې محبت کوي لکه څنګه محبت چې د الله سره کوي. په اصل کې دا باب دې لپاره راوړی چې محبت هم یو عبادت دی، د عبادت یو قسم دی، نو په دې محبت کې هم د الله سره څوک نه شریک کوي. بیا موږ دغه محبت اقسام بیان کړي. بعض محبتونه هغه دي چې هغه عبادت نه ګڼلی کېږي او په هغې کې څه حرج نشته، او یو خاص محبت دی چې د هغې تفصیل موږ بیان کړی و پرون، او هغې ته المحبت الخاصه ویلی کېږي، خاص محبت. دا خاص محبت به صرف چا سره وي؟ دا به د الله سبحانه وتعالی سره. هغه محبت چې د هغې د لاسه انسان الله ته ځان ذلیله کوي او د الله تعظیم کوي، او څه چې ورته الله وایي هغه به مني، د څه نه چې منع کوي د هغې نه به منع کېږي. دا خاص محبت دی او دغه محبت بیا عبادت دی. نو په دې کې هم د الله سره نور څوک نه شریک کوي. دغه آیت تفسیر شوی، بیا د هغې نه به دغه آیت بیان شوی سورة التوبه چې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده: که چېرته تاسو د خپلو پلارانو سره، د زامنو سره او د رونو سره او د ښځو سره او د هغه مالونو سره چې تاسو جمع کړي دي، و تجارت تخشون کسادها، او هغه تجارتونه چې تاسو یریږئ د هغې د تاوان نه، و مساکن ترضونها، او هغه کورونه، ځمکې او پټي چې ستاسو خوښ دي، احب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله. که چېرته د دې شیانو سره ستاسو محبت د هغه محبت نه زیاتې کوم چې د الله سره دی او د الله د پیغمبر سره دی او د جهاد سره دی، فتربصوا حتی یأتی الله بامره، نو بیا انتظار کوئ د الله سبحانه وتعالی د عذاب. او د دې آیت وضاحت هم پروني درس کې شوی. د هغې نه بعد بیا د انس بن مالک رضی الله عنه روایت موږ بیان کړی چې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. په تاسو کې یو سړی د هغه وخته پورې پوره مسلمان نشي جوړیدی چې څو پورې زما سره د هغه محبت نه زیات محبت نه یې کړی کوم محبت چې د بچي سره کوي، د پلار سره کوي، او د ټولو خلکو سره کوي. دغه حدیث وضاحت شوی چې څه وجه ده چې دلته مؤلف رحمه الله د الله د محبت خبره بیانوي، په منځ کې پکې دا حدیث راوړو. نو د هغې دوه وجې بیان شوي. یو وجه دا ده چې د پیغمبر سره محبت دا هم د الله سره محبت دی. من یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د الله تابعداري وکړه، د پیغمبر تابعداري وکړه، نو لکه ده چې د الله تابعداري وکړه، د الله طاعت یې وکړه.
دویمه وجه دا ده دلته زه راوړو چې وګوره وایي د پیغمبر سره په دې محبت کې ته څوک نشي شریک کولی نو بیا د الله سره چې کوم محبت دی خو خاص محبت دی په هغې کې بیا ته څنګه د الله سره بل مخلوق شریک کوې که څوک سوال وکړي دا چې ولې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت کوو نو جواب د یو څو خبرو د لاسه مختصر به بیان کوو یو د دې د لاسه چې دا د الله پیغمبر دی ولې د پیغمبر سره محبت کوي ځکه چې دا د الله پیغمبر دی الله را لېږلی دی او الله غوره کړی دی او الله چې څوک غوره کړي نو د الله ته نږدې دی محبوب دی د الله خوښ دی نو چې د الله خوښ دی به موږ ورسره محبت کوو دویمه وجه دا ده چې هغه د دین موږ ته رارسولی دی د دې د لاسه موږ د هغه سره محبت کوو د الله بندګي کړې د دې د لاسه موږ د هغه سره محبت کوو درېیمه وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی هغه له ښایسته اخلاق ورکړي وو اوچت صفات یې ورله ورکړي وو د هغې د لاسه ورسره محبت کوو څلورمه وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی دغه پیغمبر زموږ د هدایت ذریعه ګرځولی دی ځکه ورسره محبت کوو که د الله د توفیق نه بعد دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وي دا توحید یې موږ ته نه بیان کړی دا دین یې نه واضح کړی ما او تا به م ورسته یو بوت ته پراته و سجده به م لګوله ما او تا به م چې ته ګټې ونې ته پراته و ما او تا به م چې ته د نصارو د صلیب په شان یو صلیب ته پراته و یا د یهودو د شرک په شان شرک به م کوو یا د هندوانو په شان به چې ته یو غوا میخې ته پراته و د هغې عبادت به م کوو نو دا موږ ته چې کوم هدایت میلاو شوی دی او د پاکه عقیده موږ ته نصیب شوې ده نو دا د الله د توفیق نه بعد د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاسه نو ځکه ورسره موږ محبت کوو موږ ورسره محبت په دې کوو چې صبر یې کړی دی په تکلیفونو کې او هغه تکلیفونه چې هغه ورته د الله د دین د لاسه میلاو شوي د دې د لاسه موږ د هغه سره محبت کوو د دې د لاسه ورسره محبت کوو چې د الله د دین دپاره هر قسمه قرباني ورکړې ده خپل مال بدن بچی اهل و عیال او ځمکه او هر څه قربان کړي د الله د دین دپاره دې د لاسه موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت کوو د دې حدیث نه دا مسله ثابته شوه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت باید د خپل ځان سره د محبت نه زیات کړي دا خبره یاد ساتئ ګورئ ښه خبره ډېره غټه ده د دین هم زیاته ده د بچو سره چې کوم محبت کې د هغې نه خو به زیات کې د ښځې سره د پلار سره د ځمکې او پټي او وطن او ملک او پیسې او مال د هر څه شاته پرېږده ته چې د خپل ځان سره څومره محبت کې د دې نه زیات محبت به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کې او ځکه سورة الاحزاب کې الله وایي النبي اولی بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر په مؤمنانو باندې د هغوی د ځانونو نه هم زیات حقدار دی زمونږ د دې ځان په موږ باندې دومره حق نشتی لکه څومره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې حق دی او ځکه عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روان او دا خبره ورته وکړه چې یا رسول الله زه تا سره د هر چا نه زیات محبت کوم انک لاحب الی من کل شی د هر شي نه زیات راته ته ګرانې الا من نفسي سوى زما د نفس نه انسان د خپل نفس سره ډېر محبت کوي رسول صلی الله علیه وسلم ورته لا والذي نفسي بيده په هغه رب مې د قسم یې د چا په لاس کې چې زما ساه ده عمره د هغه وخته پورې پوره مؤمن دنه نشي جوړېدی حتی اکون احب الیک من نفسک تر څو چې د خپل نفس سره د محبت نه زیات محبت دې ما سره نه یې کړی عمر بن خطاب ورته الآن یا رسول الله اوس دا مسله چې تا ماته بیان کړه والله په الله مې د قسم لانت احب الی من نفسي زه خپل نفس سره دومره محبت نه کوم څومره چې تا سره کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الآن یا عمر اوس دې صحیح خبره بیان کړه نور هر څه پرېږده د خپل بدن سره به دومره محبت نه کوي څومره چې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کوي دغه شان د دې حدیث نه دا مسله راووته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره به خپل نفس مال هر څه قربانې او دې ته به پکې نه ګوري چې دا مال دی او دا ګران دی او دا بچي دي او دا په مشکله پیدا کېږي او دا مور پلار دی او دا وطن دی او دا ملک دی او دا جبه ده هر څه به شاته غذاري چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره راشي
دې حدیث نه دا مسله م راووته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو دفاع به کوې او په هر ځای کې به د هغه حدیث او طریقه بیانې په کوم ځای کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کیږي او دغه شان د هغه په حدیثونو پورې مذاق او ټوغې کیږي هلته به د دې خبرې جواب کې لکه څنګه چې موږ د خپل پلار او مور په باره کې بده خبره نشو برداشت کولی نو بیا د پیغمبر مقام خو هغوی نه ډېر زیات اوچت دی نو د هغه په باره کې به څنګه برداشت کوو او دې ته د ایمان بې غیرته ویلی کېږي چې یو سړي په مخ کې به پیغمبر پورې مذاق کېږي د پیغمبر په طریقې پورې مذاق کېږي په ګیره پورې مذاق کېږي په منځه پورې مذاق کېږي په پرده پورې مذاق کېږي په حیا او په شرم پورې مذاق کېږي او دغه شان پنسې د ګیټو نه بره ساتل په دې پورې مذاق کېږي په مسواک پورې مذاق کېږي داسې نورو طریقو پورې مذاق کېږي ته غلی ناست نو پوه شه ته بې غیرت غیرت ته نه ختم شوی دی ته څه بیا بې غیرته او دا د ټولو نه غټ بې غیرته دی چې په خپل رب باندې غیرت ونه کړي او په خپل پیغمبر یې ونه کړي او بیا دا خبره ته مه یادوه چې زه غیرت کوم په خپل مور او پلار باندې دغه دې په خپل جیب کې ساته د ټولو نه غټ غیرت دا دی چې ته غیرت وکړې په الله باندې او غیرت وکړې په چا باندې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ټول نه غټ غیرت دی دغه غیرت خو په بعضو کافرانو کې هم شته دا کوم چې ته دی چې زه په ښځه کوم او زه په مور پلار کوم بلکې په بعضو زناورو کې هم دا غیرت شته په بعضو زناورو کې هم دا غیرت شته چې کله دا نر د مادې سره یي او بل نر راشي نو هغه هم غیرت کوي دا غیرت خو بعضو زناورو کې هم شته دغه غیرت راته مه یادوه حالانکې دا ښه صفت دی خو اصل بنیادي غیرت هغه د دین دپاره غیرت دی او کله چې د پکې د دین دا غیرت وکړه نو دا بل غیرت به د پکې بیا په طریق اولا سره یي زه پهله مثال درکوم یو سړی دی د دین په باره کې باقي غیرت نشته نه د الله سره کار شته نه د پیغمبر سره کار شته نه د پیغمبر د طریقې سره کار شته د ده نه بې غیرته جوړېږي د ایمان په باب کې او په د بل باب کې هغه داسې چې د ده په کور کې دننه ډش پروت دی او په ډش کې دننه فلمونه راځي او په فلمونو کې د انډیا ډمان د پښتنو ډمان د انګریزانو ډمان هغه تاویږي راتاویږي د مینه محبت خبرې کوي د ده ښځه ورته هم کیني د ده خور ورته هم کیني د ده مور ورته هم ناستی د ده لور ورته هم ناستی ګوره کله چې دی په دین کې بې غیرته شو نو دلته هم بې غیرته شو خیال هم دې مسلې ته که نه کله چې په دین کې بې غیرته شو نو دلته څه شو دلته هم بې غیرته شو غیرت ترې ختم شو او که چېرته د غیرت کولی په دین باندې او په ده کې ایماني غیرت وی نو د ده په کور کې به د پردو سړو ویډیوګانې او تصویران دا به نه چلیدو نو د پیغمبر دپاره غیرت د هغه دپاره هر څه قربانول د دې حدیث نه دا فایده راوځي دغه شان د پیغمبر خبره به د ټولو خلکو په خبره مخکې کېږي لکه څنګه چې پیغمبر سره محبت به د ټولو سره د محبت نه زیات کې دغه شان به د پیغمبر خبر هم د ټولو د خبرو نه څه اوچت دی د مخلوقاتو د خبرونه به اوچت دی ځکه دا یو ناشنا فایده درته بیانوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنی پیغمبر دی که نه داسې ده که نه او که څوک وایي چې د پیغمبر نه بعد بل پیغمبر راتلی شي نو دی څه دی دی کافر دی عقیده د ختم نبوت د ایمان رکن دی اوس ګوره یعنی موږ وایو چې پیغمبر اخرنی دی په نبوت کې او په د خپل ذات کې ذات کې هم اخرنی دی ځکه چې بل انسان داسې نشي راتلی چې الله ولا د ده نه بد نبوت ورکړي او که عیسی علیه السلام راځي نو هغه هم په اعتبار د امتي به راځي ښه دا فایده ده څنګه چې پیغمبر ته په دې ځای کې اخرنی ګڼي او چې دا د ختم نبوت مسله ده په دې باندې خبره ختمه شوه دغه شان د پیغمبر خبره هم اخرنۍ خبره ده په هغې باندې خبره څه شوه ختمه شوه د دې سې فایده ده که د سرو زرو په اوبو موري کړه نو کمه
څنګه چې موږ وایو د پیغمبر نه بعد بل پیغمبر نشي راتلی بل انسان نشي راتلی چې الله وله پیغمبرتوب ورکړي دغه شان د پیغمبر په خبره باندې هم خبره څه شوه ختمه شوه د پیغمبر د خبرو نه بعد به د بل چا خبره نه ذکر کړي چې نن مولوي صاحب خو دا وایي او نه خو مذهب کې خدای دی او نه نو زموږ ملک کې خو یې نه مني او دا خو داسې او دا دغه نه چې د پیغمبر خبر راغله خبره څه شوه ختمه شوه ځکه دا ناشنا محبت دی زموږ په دې ملک کې د دې ډېرو چې دعوه د محبت کې د پیغمبر سره و چې کله خبره راشي نو سل جوابونه ورسره وي د پیغمبر په خبره باندې د عمل نه کولو لپاره ځکه شاعر وایي تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع د الله خبره نه مني دعوه د هغه د محبت کې دا خو د نه کېدو خبره ده لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع که چېرته ته به د خپل محبت کې رښتینی وي نو تا به د هغه خبره منلی وي څوک چې د چا سره محبت کوي نو د هغه خبره مني د هغې نه بعد حدیث دی ولهما یعنې دم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی عنه دم د انس بن مالک نه دی د دغه نه نقل دی قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ثلاث من كن فيه درې خبرې چې په چا کې وجد بهن حلاوة الإيمان نو د ایمان خون به وسکي چې کله به کې دا درې خبرې او بار بار موږ دا خبره کوو چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طریقه ده د دعوت او د بیان چې هغه خبره ډایرکټ نه ذکر کوي اکثر داسې وایي درې قسمه خلک الله به ورته نه ګوري اووه قسمه خلک به د عرش په سوري کې څلور قسمه خلک داسې دي څلور خبرې زما په امت کې به داسې درې خبرې داسې دي د دې سره د اورېدونکي توجه برابر شي او یو شوق یې په زړه کې پیدا شي اخر دا کمې درې خبرې دي چې په انسان کې راشي نو د ایمان خوند به سکي دلته اولنۍ فایده خو هغه دا شوه د تربیت په باب کې بیا دویمه فایده هغه دا د دې نه واضح شو چې د ایمان هم خوند شتي د ایمان څه دی خوند دی او که خوند یې نه وی نو د مجاهدین چې خپل جسم ټوکړې ټوکړې کوي په میدان جهاد کې نو خو خون یې شتي که نه ځکه هلته ورغلی که خون یې نه وی د طالب علم چې علم یې زده کوي په کلونو په مدرسو کې په جامعو کې په جوماتونو کې اصلي کیا دی که خون یې نه وی د علما چې د کم وخت نه د علم په باب کې ورغلي دي او د مرګ پورې د دین بیانوي او بیانوي او لیکل او بیانول او لیکل او بیانول خو خوند یې پکې که نه په توره تیاره کې چې سړی د طلایي نه راپاسي او اولنۍ صف ته ځان رارسوي په سهار مانځه کې خو په ایمان کې څه دی خوند دی که نه چې خوند پکې نه بیا د دې جواب په خپله وشو اوس د دې مسلې جواب پکې وشو یو سړی وایي ماله خوند ډېر نه راکوي څه حده پورې راکوي خو خوند راله ډېر نه راکوي یعنې مانځه ته ننوځم بس داسې ولاړ په مانځه کې هغه عادتي غونته کې لمونځ ده ټکه 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 بیا به یې دروازه وتښتي لکه ولې خوند نه راکوي درس کې چې کښېني کله ګیره ګرئ کله سر ګرئ کله ګړۍ ته ګوري کله ټیم ته ګوري کله به ختمېږي کله به په یې دروازه وځم خوند نه راکوي مانځه کې خوند نشتی تلاوت کې خوند نشتی بل عبادت کې خوند نشتی جواب به د هغې دا دی چې دا د ایمان د طاقت او د کمزورتیا سره تعلق ساتي څومره چې د ایمان زیاتی دومره به خوند زیاتی څومره چې ایمان کمی دومره به خوند کمی بیا ګوره اوس یو سړی راغی وایي ما له ایمان خوند نه راکوي مونځ خوند نه راکوي درس نه راکوي عبادت نه راکوي ذکر او اذکار خوند نه راکوي تلاوت نه راکوي نو دا یاد ساتئ چې کله یو انسان بیمار شي او ته له مټایي ورکې او د خولې خونې بدلي نو هغه مټایي ته واپس درکړي مړه وي داسې دي که خو د سره خواږه نشته مشکل په مټایي کې دی که مشکل د ده په دې ذوق کې دی د ده په دې ذوق کې دی مشکل په ده کې دی نو په مټایي خو د چینۍ نه ډکه ده خو سمه خوږه ده خو په ده کې مشکل دی نو په دې مانځه کې ډېر زیات خوند دی خو
خو بیماری په ده کې ده په دې درس کې ډېر زیات خوند دی خو بیماری په ده کې ده په عبادت کې ډېر خوند دی په جهاد کې ډېر خوند دی د الله په یادولو کې ډېر خوند دی په تلاوت کې ډېر زیات خوند دی خو بیماری ټوله په ده کې ده دا درې خبرې چې په تا کې وي د ایمان خوند به وسکي او د ایمان هغه خوږوالی به محسوس کړي هغه دا دي اولنی ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما الله او د الله د رسول سره به د هر چا سره د محبت نه زیات محبت به کوي دا اولنۍ خبره د ټولو نه زیات کائنا من کان هر څوک چې دی د هغه سره د محبت نه زیات محبت به د چا سره کوي الله او د الله د رسول سره بیا دا مسله ما پرون بیان کړې وه الله او د الله رسول په دوی کې به چا سره زیات محبت کوي د الله سره د الله سره بیا محبت ډیری د هغه محبت نه کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او هغه محبت جدا محبت دی پرون ما دغه تفصیل بیان کړو بیا هغه تفصیل نه بیانوم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله او کله چا سره محبت کوي نو دا محبت به نه کوي مګر د الله دپاره دې سره د ایمان خوند ملوي وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار او د کفر سره به دومره بغض ساتي او کفر ته به د اورېدو سره دومره بغض ساتي لکه څنګه چې دی دا خبره بدې شي چې څوک ما اور ته ګزار کړي دومره به کفر بدې شي چې دا درې خبرې پکې وي نو څه به د ایمان خوند او میټاس او خوږوالی دا به وسکې چې درې خبرې چاته یادې شولې درې ته نه او ته نه الله بخلي ته نه ووایه نه ته نه بل څوک پوه نه شو بلې مسله نه ته نه نه تم نه تاسو کې څوک نشته أليس منكم رجل رشيد درې خبرې حدیث کې ذکر شوې چاته یې الله او د الله د رسول سره ټولو زیات محبت چا سره محبت کې الله د رضا دپاره کفر به دي شي بدي شي لکه څنګه چې اور ته غوځارېدی بدي شي دا درې خبرې بیا درته یادې شوې که نه ښه چې داسې ورته بلکل یادې نه او راشي و ایمان راله خوند نه راکوي حتی په خوله نه دي یادې دا کومې خبرې دي عملي کول خو بیا ډېر ګران دي او دا دلیل دی په دې باندې چې موږ د عقیدې په باب کې به څومره اوبو کې یو او دا په دې دلیل دی چې موږ سره څومره علم دی او چې کله د پښتنو سره خبرې شروع کړي نو منی وې منی به پښتانه ولې بس په دین ډېر مین دي دا زه منم چې په دین مین دي خو دین ورته نه دی معلوم په دین مین دي خو دین ورته نه دی معلوم اوس یو سړی دی په کعبه ډېر مین دی خو کعبه ورته نه ده معلومه چا څلورګوټي کمره جوړه کړه او تور غلاف یې پرې واچوي کعبه ده بس هسې تاوېدو راتاوېدو وی دا څه ده کعبه ده غریب خو په کعبه مین دی خو پته ورته نشي چې کعبه کوم ځای کې ده پښتانه په دین مین دي خو پته ورته نشي چې دین څه ته وایي دا ورته پته نشته او دا حقیقت دی که څوک پرې خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي چې زمونږ ځوانان د دې بعضو اسانو مسلو نه دي خبر پاتې هغه بوډاګان چې د هغوی ذهن کمزوری شوی نو دا درې خبرې دي چې دا د پکې وي د ایمان خوند به وسکي وفي روایتنا او په بل روایت کې راځي د امام بخاري راوړی لا یجد احد حلاوة الایمان حتی
یو سړی د ایمان خوند نشي څکلی تر دې چې بیا مخې ته دقه خبرې دي الى آخره. د هغې نه بعد حدیث ته وعن ابن عباس رضی الله عنهم عبدالله بن عباس وی قال من احب فی الله چا چې د الله دپاره محبت وکړو وابغض فی الله او د الله دپاره د یو کس سره دشمني کوله بغض یې کو ووالا فی الله دوستي د الله دپاره کوله وعاد فی الله او دشمني د الله دپاره کوله څلور خبرې شو د الله دپاره محبت کو د الله دپاره بغض کو د الله دپاره دوستي کوله او د الله دپاره دشمني کوله. که څوک یې ملګری دی د الله دپاره ملګری دی، که څوک یې دشمن دی د الله دپاره دشمن دی، خپل ذاتیاتو ته پکې نه ګوري. ځکه حدیث کې راځي عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې د خپل ځان دپاره د چا نه بدل نه دی اخیستی. که چا ورته هر څه ویلي دي ویلي دي، خو چې کله به وي د الله د دین خبره وشوه نو د پیغمبر په شان سخت انسان مه بیا نه دی خبر به د الله شوه. لکه ته ولې پلاني سره دوستي ساتې نن سبا او دا خبره روانه ده د خو جي مالداره یې پیسو وایه زمونږ دوستیانې هغه به د الله دپاره د الله سره دې لګېده زمونږ در سره لګي نه دې لګېده والله که د باچا صاحب زوی که نه هم در سره زمونږ نه لګي. او که مال در سره دومره یي چې په بوجو در سره پروت خو پروت وي نو مبارک شه خو زمونږ در سره نه لګي. زه اکثر د خپلو ملګرو ته دا خبره کومه چې کم کس درس له نه راځي زه ورته صفا ووایم مخامخ ته م تپوس کوم ووایم ته م زما سره نه لګي. یو وخت کې د یو کس سره ما تعلقات پرېښودي بیا ما سره ملو شو تا درس پرېښودو موږ د ته پرېښودې زما او ستا پېژنګلو په دې ده چې د الله سره دې لګي زما در سره لګي زما د سر تاج او د سترګو تور مې او د زړه ټکور مې او چې د الله سره دې نه لګېده نو په دې ملا دې ټپوم او په دې ولو په دې منځ کې وروره زه خپل کار کوه. داسې خو خلک په لارو کوڅو کې ډېر ګرځي خو موږ چې محبت کوو د چا دپاره یې کوو د الله دپاره او چې دشمني کوو د چا دپاره یې کوو د الله دپاره یې کوو. نو که د الله سره دې لګي زموږ د زړه دروازې راته کولاو دي، که د الله سره دې نه لګي زموږ در سره نه لګي. څلور خبرې چې په چا کې وي یاد یې کوي. عبدالله ابن عباس وایي فإنما تنال ولایة الله بذلك. که څوک دا غواړي چې الله زما سره دوستي وکړي نو دا څلور خبرې به په ځان کې راولي الله به تا سره دوستي کوي. څلور خبرې کومې وي؟ د الله دپاره محبت، د الله دپاره بغض، د الله دپاره دوستي، د الله دپاره دشمني. الله به تا سره ملګرتیا کوي. ځکه امام ابن القیم رحمه الله په خپله نونیه کې وایي أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني. ته محبت کې د دشمنانو د الله سره او د دشمنانو د پیغمبر سره او بیا دعوت د محبت کې نو داسې خو نشي کېدی. موږ د خپل پلار سره محبت کوو که نه کوو؟ هر سړی خپل پلار سره محبت کوي. ستا د پلار سره چې د چا نه لګي ستا سره لګي نه لګي. ستا د قوم سره چې د چا نه لګي ستا سره لګي نه لګي. نو بیا مخکې مسله بیان شوه چې بیا د الله سره او د الله د پیغمبر سره خو محبت بیا بل شان محبت. نو چې ستا د رب سره نه لګي ستا سره څنګه لګي؟ چې ستا د پیغمبر سره نه لګي څنګه ورسره ستا لګي؟ دا خو ایماني کمزورتیا ده نن سبا چې انګریز ویني کله د مسلمانان او شنې سترګې ویني او زیړ ویښته ویني به داسې په روډ کې دغه روان دی انګریز روان دی د الله دشمن روان دی سره به یې سر تاوی د پیغمبر دشمن روان دی ته دې دومره متاثر یې چېرته یهودي نصراني تا ته داسې په تعجب کتلي که تا ته یې کتلي وي نو د دشمنۍ په نظر به یې کتلي چې دغه زموږ هغه دشمن دی. ذكر إمام أحمد بن حنبل رحمه الله وإذا رأيت النصراني أغمض عيني
وی کله چې زه نصرانی وینم سترګې پټومه چې زما پې نظر ونه لګي کراهة ان ارى بعیني عدو الله زه نه غواړم چې په خپلو سترګو باندې الله دشمن وینم داسې عقیده به ساتې الله به ستا ملګری شي ولن یجد عبد طعم الایمان او یو بنده د هغه وخته پورې د ایمان خون نشي سکلی واوري عبدالله بن عباس څه وایي وان کثرت صلاته وصومه او که ډېر منځونه کوي او ډېرې روجې نیسي ټوله شپه تهجد کوه او روزانه روجه نیسه حتی یکون کذلک تر څو چې د الله دپاره محبت نه یې کړی د الله دپاره د دوستي نه یې کړي د الله دپاره د بغض نه یې کړی د الله دپاره د دشمني نه یې کړي ستا په عبادت کې به خوند نه وي اگر که ټوله شپه تهجد کې او روزانه روجې نیسي بې دا ډېره ناشنا خبره کړه د خپل وخت خبره کړه عبدالله بن عباس ګورئ ښه یعنی د نن نه 1400 کاله مخکې عبدالله بن عباس ته خبره کوي وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا او نن سبا خو د خلکو عامه ملګرتیا د دنیا دپاره ده وایي د هغه د خپل وخت خبره کوي چې نن سبا وایي چې ګوره څه به یې ویلې وایي د خلکو وروروليانې خو د دنیا دپاره دي نه وذلك لا يجدي على أهله شيئا او دا دغه ملګرو ته څه فایده هم نه ورکوي الله دا خبره ذکر کړې ده آخرت په باره کې الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو دوستان به په هغه ورځ ټول د یو بل دشمناني مګر پرهیزګاره خلک چې د الله دپاره دوستي کړي بیا په دنیا کې درته وایم ګوره ته ډېر مالدار یې بیټک دی ډکیږي او تشیږي ډکیږي او تشیږي لکه چېرته روان یې پلاني صاحب خواله روان یم ولې ډېر په مین یم بس چېرته ځې لکه پلاني صاحب تپوس له روان یم ولې بس محبت دی ورسره دا ټول محبت ته څه دپاره پیسو دپاره بله ورځ پلانی صاحب غریب شو څه شو بیټک ته هېڅوک نه راشي دا خو په دنیا کې وګوره ملګرتیا د دنیا دپاره دا حال دی او په آخرت کې به دغه حال دی مغایت بیان کو پلانی صاحب ته جي کمپنۍ کې چې کوم مشر دی چې ورسره میلاو شي سر ورته هم ټیټ کړي جی صاحب او کته صاحب او بله صاحب او صاحب لاړ او صاحب راغی او صاحب لاړ یس سر او نو سر او یس سر او دغه سر او خپې بله ورځ دا سړی د خپل منصب نه ختم شو ریټایر شو یا څه چلو شو هغه صاحب دله په لاره کې مخې له ورغی بهر ده به سلام وویله چې لږ سلام خو به واچو دغه تا چې به ورته یس سر او نو سر کول ما دا سړي زوی دی سوی پرونه پورې خو تاسو تا ډېر محبت کوو دا د دنیا محبتونه دي دا د څه دي د دنیا ښه د یو عالم سره محبت دی خواله ځي راځي هغه عالم مالدار دی په ده اثر نه کوي هغه عالم غریب دی په ده باندې اثر نه کوي هغه عالم بدرنګه دی په ده اثر نه کوي هغه عالم ښایسته دی په دا اثر نه کوي هغه عالم د نسب نه اوچت دی په دا اثر نه کوي عالم د نسب نه کمزوری په دا اثر نه کوي نو بیا ولې وایي د الله دپاره چې د الله دپاره شي پکې به دغه خبرو ته نه ګوري که غریب وي نو هم به درته میلاویږي دغه د چې د الله دپاره دوستي ده او که مالداره وي نو هم به درته په هر ځای کې میلاویږي د چې د الله دپاره د سره دوستي ده همدا ملګري پاتې کېږي په دنیا کې هم او همدغه ملګري پاتې کېږي په کوم ځای کې په آخرت کې زه درته دنیا والا ملګرو یو ناشنا خبره وکړم په جنازه کې چې دی ولاړ یم دې دپاره ولاړ چې بیا به خلک وایي چې دی جنازې له نه دی راغلی نور دی په زړه کې نشته جنازه کې دې دپاره ولاړ یم هلته بل هم ولاړ دی یو دینداره کس پکې هم غریب سیټ ته ولاړ دی جنازې ته راغلی هلکه ولې اوس راغلي وو د خپل ورور دپاره بخانه ووړو چې د الله یې وبخي دا محبت دی د الله دپاره او هغه محبت دی د دنیا دپاره جنازې کې ولاړ دی دقه شان بس صرف دې دپاره راغلی دی صرف دې دپاره راغلی دی چې رواج پوره شي بلکې دا درته ووایم موږ تقریبا که
9 میاشتې که 10 میاشتې ووایه د 11 میاشتې مخکې یو کس مړ او موږ یې جنازې له ورغلي وو هغه سړی چې کله ژوندی و که نه سهار ماښام به دغه دا خبرې وي پلاني صاحب سره ډېر مال دی پلاني صاحب سره لږ مال دی پلاني صاحب مخکې شو پلاني صاحب وروسته شو کمپني مې کولاو کړه کمپني مې بنده کړه تجارت چالو شو تجارت بند شو وایي جنازې له موږ ورلو زه درته د کعبې پر رب قسم خورم ټول هغه کسان په جنازې کې ولاړو چې کوم غریبانانو یا د دین د لاسه ورسره محبت و او 2 یا 3 پکې ما مالداره ولیدو چې هغه ولاړو هغه هم تورې چشمې لګولې وې او سیټ ته ولاړو چې دوړه پرې ونه لګي داسې په تکبر سره سیټ ته لاسونه داسې ایښودي چې دوړه د قبر د خاورې هغه پرې ونه لګي هم دې صاحب سره د محبت و خو مړی دی خبره نه اوري ګنې چې دغه ټیم کې مو ورته ویلی وي چې مې راپاڅولی چې هغه صاحب خو لرې ولاړ دی وایي چې دوړه ونه لګي هغه نور صاحبان نه دي راغلي ټول عمر چې پسې منډې وایي دا چې کوم راغلي دي دا مغه دي هغه مانځه کې به په جومات کې چې لیدي هغه راغلي دي هغه راغلي دي هغه جومات کې چې به ته په منځلي دي صرف هغه راغلي دي هغه راغلي دي هغه که تا سره د الله دپاره محبت کړی هغه راغلي دا باقي هسې رسمونه رواجونه دي محبت هم دقه محبت وي چې هغه د الله دپاره وي او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د محبت تلاسه دا محبت پاتې کیدونکی محبت دی او دا ډېر ناشنا محبت دی که نه ډېر ناشنا محبت دی اوس یو سړی په امریکا کې اوسېږي نه یې پیژنو نه یې جنو نه په نسب دی نه په رشته دی نه ژبه زموږ د ژبې په شان ده نه عادت زموږ د عادت په شان نه تقالید زموږ د تقالیدو په شان دي بیا ورسره زموږ محبت دی دا ډېر ناشنا محبت دی ګورئ هغه امریکا کې اوسېږي زموږ سره محبت دی هغه برطانیې کې اوسېږي زموږ سره محبت دی عربو کې اوسېږي زموږ سره محبت دی پنجابی دی زموږ سره محبت دی انډین دی زموږ سره محبت دی بنګالی دی زموږ سره محبت دی خو چې کله محبت د الله سره دی زموږ سره محبت دی هغه کور کې دننه چې کوم اوسېږي خپل رور ورب الکعبه چې زموږ د رور د الله سره نه لګي والله که زره برابر ورسره زموږ لګي او چې د پلار مې د الله سره نه لګي والله که زره برابر مې ورسره لګي او چې د ښځو هم د الله سره نه لګي زموږ ورسره هم نه لګي په دغه ورځې چوټي کوو قصه وله ختموو او چې د بچو هم د الله سره نه لګي زموږ ورسره هم نه لګي قصه وله ختموو دا ډېر ناشنا محبت دی د الله دپاره دا په دې مسله کې هغه پردي پکې اکثر خپل شي او خپل پکې څه شي پردي شي خپل اله پردي شي چې کله هغوی پردي شي د الله نه نو پردي شي زموږ نه او پردي چې کله الله خپل کړي نو زموږ هم خپل شي د دې دپاره زموږ هر څه دي او د دې دپاره دلته دا راجمع کېده دي د دې دپاره دلته دا راجمع کېده دي او د دې دپاره دا محبتونه دي او د یو بل سره دا سلامونه دي او دا ناسته دا موږ دلته څه دپاره ناست یو چا دپاره ناست یو د الله دپاره والله که خبرې مې د چا نه چې چا سره څومره مال دی او څومره ورسره نشتي او نه د ټولو د علاقو نه خبرې او نه د ژبو نه خو بیا هم ټول لا جمع شوي دي په یو مسله باندې او هغه د الله سره محبت چې د الله سره د دې ټولو لګي نو ټول په یو ځای کې را جمع شوي دي او الله د دې محبت تلاسه موږ د عرش په سوري کې ودرېږي حدیث کې دا راځي 2 قسمه خلک به د عرش په سوري کې ولاړي یو پکې هغه دی ورجلان او 2 کسان تحابا فی الله د یو بل سره محبت کړی چا دپاره د الله دپاره چې میلاو شوي دي د الله دپاره میلاو شوي دي او چې جدا شوي دي د چا دپاره جدا شوي دي د الله دپاره جدا شوي د خلکو د عرش په سوري کې ولاړ رواه ابن جریر دا روایت امام ابن جریر راوړی امام ابن المبارک هم راوړی دی په کتاب الزهد کې او د عبدالله ابن عمر نه هم داسې یو روایت نقل دی دا غیر بعد دی وقال ابن عباس عبد الله بن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب الله په قرآن کریم کې د هغه خلکو خبره کړې د آیت موږ سره مخکې تېر شو ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله دا مشرکان د خپلو معبودانو سره دومره محبت کوي لکه څومره چې د الله سره کوي بلکې د هغې نه زیاتې کوي خو د قیامت په ورځ چې کله دوی مخامخ شي
او الله دې مشرانو ته ووایي وایي دې کشرانو خو ستاسو عبادتونه کړي دي ستاسو قبرونو ته پراته وو ستاسو درګاهونو دربارونو پراته وو تاسو ورته ویلي نو په هغه ځای کې به هغوی اعلان وکړي إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا کله چې به د بیزارۍ اعلان وکړي مشران د کشرانو نه هغه ذلت ته بیا ګوره د دې مشرکانو دلته په دنیا کې دوی که د دوی د دې معبود او د دې قبر والو د بابا نوم دې وله واخیست او د دې پیر نو وجني دی خو هغه به څنګه د ذلت وخي چې دا مشران ورته ووایي یاره زموږ تاسو کې څه کار نشته الله سوي ورأوا العذاب ودوی به جهنم ویني وتقطعت بهم الأسباب او پری بشي د دوی په منځ کې محبت عبد الله بن عباس تفسیر کړی دی قال الموده د اسباب معنی موده محبت امام ابن جریر امام حاکم دا روایت راوړی او صحیح روایت نو په دنیا کې خو ډېر محبت دی خو آخرت کې به دا محبتونه څه شي ولې به ختم شي د الله دپاره نه و باقي پاتې کېدونکی محبت کم یو دی هغه د الله سره محبت دی قیامت په ورځ به حدیث کې راځي اوږد حدیث دی اعلان به وشي د الله د طرف نه وایي چا چې د چا بندګي کول او د چا سره محبت کول ته دي ځي نو صلیب والا به په صلیب پسې منډې وایي چا چې د بوتانو بندګي کړي د بوتانو پسې به منډې وایي ګټو ونو والا به په ګټو ونو پسې منډې وایي باباګانو درګاهونو دربارونو والا به ټول هلته منډې وایي موحدین مؤمنان به پاتې شي هغو ته به وویلی شي تاسو هغوی موږ خو د الله بندګي کړې وه موږ خپل رب ته ولاړ یو په هغه ورځ به دا محبت فایده ورکوي هغه فایده چې لویه فایده اگر که دنیا کې هم ډېرې فایدې دي خو عظیمه فایده په آخرت کې سورة النون کې الله وایي سورة القلم کې یوم یکشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون هغه ورځ به الله سبحانه وتعالی خپله پنډۍ ښکاره کړي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او د خلکو ته به وویلی شي سجده ولګوئ الله ته نو د مؤمنانو په صفونو کې به هغه براینام مؤمنان هم ولاړ دي ځکه چې فرق نه دی راغلی ابتداء ټول یو ځای ولاړ دي فلا يستطيعون الله سجدي بنشي لګولې دغه چې د الله سره محبت نه خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلیله به وي الله وي په دې ذلت کې به پټي د ملا به الله داسې کي لکه لرګې ډېر کوشش به وکړي چې سجده ولګي خو نشي لګولی ځکه چې ته په دنیا کې که الله ته سجدې لګولي هم دي نو هغه هم د ریاکارۍ د لاسه لګولي دي او اکثر کې سجدې لګولي دي نو هغه قبر او بابا او درګاه او دربار باندې لګولي دي او هغه موحدین چې کله هغوی ته د سجدې ویلی شي هغه وایي او ټول ژوند موږ به دې تېر کړی دی ډایرکټ به الله ته سجده ولګوي نو د دې محبت غټه سیله او په کوم ځای کې میلاویږي او په آخرت کې میلاوي الله دې موږ ته نصیب کړي مؤلف رحمه الله فيه مسائل په دې باب کې مسلې دي د سورة البقرې د آیت تفسیر وي تا ته معلوم شو د سورة براءه تفسیر هغه آیت چې د هغې تفسیر تا ته معلوم شو چې هغه اته خبرې وي درېیمه فایده پکې دا ده چې د دې خبرې پته ولګېده چې د پیغمبر سره محبت لازم دی د نفس او د اهل او د مال سره د محبت نه زیات څلورمه مسله چې دا راووته چې که د چا د پیغمبر سره محبت یي او د بل مخلوق سره محبت یي او هغه محبت ډیر شو د پیغمبر سره د محبت نه نو دې سره د انسان کافر کیږي نه خو ایمان یې څه شو کمزوری شو موږ وایي کافر کیږي کم یو پرون موږ دا مسله ذکر کړې وه کافر کیږي هغه یو چې د سره محبت نه کوي اوس یو سړی وایي پیغمبر مې بلکل نه دی خوښ دی څه شو کافر شو خو پیغمبر سره محبت شتي خو دنیا بې زوروره شوه نو دی کافر کیږي نه الا په بعضو احوالو کې ځای تفصیل به راځي پنځمه فایده ده
أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. دا مسألة واضح شو چې په ایمان کې یو خوند دی کله انسان ته ملاویږي او کله نه ملاویږي. شپږمه فائدة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. د زړه سلور اعمال و هغه موږ ته معلوم شو که چېرته څوک د الله ملګرتیا غواړي نو هم دقه سلور خبرې به په ځان کې راولي او که د ایمان خوند څکل غواړي د سلور خبرې به راولي. کومې وي دي؟ د الله دپاره محبت، د الله دپاره بغض، د الله دپاره دوستي، د الله دپاره دشمني، سلور خبرې. اوومه فایده وګوره صحابي په دې خبر باندې پوه شو په واقع حال باندې چې دغه په وخت کې د عام ورورولي چې کوم روانه ده ملګرتیا ده د څه دپاره ده؟ د دنیا دپاره ده. نو زموږ حال به بیا څنګه وي؟ اتمه فایده پکې دا شوه چې وتقطعت بهم الاسباب. د اسباب معنی موږ ته پته ولګېده چې عبدالله بن عباس وایي د اسباب څه مطلب دی؟ محبت. نهمه فایده ده ان من المشرکین من يحب الله حبا. په مشرکانو کې هم داسې خلک شته چې د الله سره محبت کوي. دا فایده د کوم ځای نه موږ واخیسته؟ هلته غایت کې څه دي چې دوی د خپلو بوتانو سره داسې محبت کوي لکه څنګه چې د الله سره کوي. نو دوی د الله سره محبت کوي. بیا د دې خبرې څه مطلب دی؟ مطلب دا دی وایي دوی له هغه محبت فایده ورنه کړه کم محبت چې دوی د الله سره کوو کله چې دوی د الله سره په دې محبت کې بوتان شریکان کړو. دا ډېره اهمه فایده ده. ګوره یو سړی وایي د پیغمبر سره ډېر محبت کو خو د پیغمبر سره په تابعدارۍ کې نور امتیان هم شریک کړي. دا اوس د فایده نه ورکړي. لسمه فایده الوعید على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. دا هغه خلکو انجام ذکر شو چې دغه اته خبرې د دین نه زیاتې خوښوي. هغه اته څه دي؟ نه اته خبرې کومې وي؟ غایت کې ذکر شوي پلاران، رونه، اولاد، خزي، مال، تجارت او کورونه. دا څه شو؟ آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم. پلاران، زامن، رونه، خزي، قوم، مال، تجارت، کورونه. چې څوک د دې اتو شینو سره محبت ډیر کې دغه محبت لکم چې د الله سره دی او د دین سره دی د پیغمبر سره دی او د جهاد سره دی دغه انجام بیان شو. یو لسمه فایده ان من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. څوک چې د الله سره یو څوک شریک کړي او داسې محبت ورسره کوي لکه څنګه چې د الله سره کوي نو دا کفر اکبر دی، شرک اکبر دی، د انسان په د اسلام نه ووت. د هغې نه بعد باب دی او د 22 باب دی په دې مبارک کتاب کې. باب قول الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. باب راوړی دی عنوان ولدیس نه دی خو د آیت ول یو قسم عنوان ګرځولی دی او د دې آیت مطلب دا دی انما ذلكم الشيطان یقینا دغه دی شیطان يخوف اولياءه یری خپل ملګري. نو اصل کې د دې باب موضوع ده د الله نه یره. هغه باب څه معنی؟ الله سره محبت. دلته د الله نه یره. د یره هم د الله نه کول د عبادت دی که نه دی؟ عبادت دی. ما پرون تاسو دا مسله بیان کړه چې اوس شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هغه اعمال ذکر کوي چې هغه د زړه سره تعلق ساتي، هغه عبادت ذکر کوي. نو د الله نه یریده دا په کوم ځای کې دي؟ په زړه کې دي. د الله سره محبت په زړه کې دی. نو تا ته دا وایي اوس چې کومه یره چې ته د الله نه کې دا یره به خاص یره وي، داسې یره به د مخلوقاتو نه نه کې. فایده یې د ساتئ. یره په دوه قسمه ده. یره په دوه قسمه ده. یوه یره هغې ته د عبادت یره وایي چې هغه د عبادت په بنیاد وشي او د تعظیم په بنیاد وشي. دا صرف د الله دپاره ده. کومه یره؟ د تعظیم په بنیاد، د عبادت په بنیاد، د عاجزۍ په بنیاد. دا یره به صرف د چا نه کې؟ د الله نه، صرف د الله نه بس. او چې په دې کې د الله سره بل څوک شریک کو
نو په شرک اکبر کې واقع شوي. مثال د پلانی صاحب قبر له مه ورځئ، څه ورته ونه وایي، ونه تې پرې نه کوي، ګینې دی د دنیا په خلکو نسکوری. یېرېږي که نه یېرېږي؟ تباه به شوې تباه به شې، مه کوه په دې بزرګانو پسې خبرې. یره ده چې دا قبر والا به ما تباه کړي، دا بوت به ما ته نقصان ورسوي، دا تعویز به ما ختم کړي، او دا پلانې او علانې او ذکر کوه. دا کوم شرک دی؟ شرک اکبر. مصیبت راوستونکی څوک دی؟ الله دی. لرې کوونکی الله دی. د هېچ چا نه مه هېرېږه، د هېچ چا نه مه هېرېږه. دا هیره دا به د هېچ چا نه نه کړي چې الله دې نه خرابوي. که نه ټوله دنیا را جمع شي، څوک دې نشي خرابولی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ټوله دنیا ورته یو د خرابولو دپاره که نه چا خراب کو؟ نه. ولې چا بچ کو؟ الله بچ کو. یوسف علیه السلام، زلیخې او نورو زنانو کوشش کو چې بدنامي کړي، خو بدنام شو نه. ولې؟ الله ساتو. نوح علیه السلام عام طوفان راغی په ټول دنیا باندې، خو هغه ته پکې نقصان ورسېدو نه. ولې؟ الله ساتو. ابراهیم علیه السلام اور ته گذار شو، ویسېزو نه. ولې؟ الله ساتو. د یېرې به صرف د چا نه وي؟ د الله نه. دویمه یره ده الخوف الطبیعي والجبلي. طبیعي خوف چې د انسان په دې بدن کې دننه دغه په دې دغه سره د تعلق ساتي د هر انسان سره. دا هېڅ خبره نه ده. لکه د موسی علیه السلام په باره کې راځي چې کله په مصر کې د هغه د لاسه یو کس مړ شو، فخرج منها خائفا یترقب. الله وی ووتو د مصر نه او د یېرې په حالاتو کې او انتظار یې کوو بار بار چې دغه دی د فرعون فوج راغی او دغه دی د فرعون فوج راغی. اوس دا یره څه ده؟ طبیعي یره ده. ولې؟ الله ته دا خبره کړې مو رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. یالله ما ته یو نفس وجلی دی، نو زه یریږم چې ما به مړ کړي. زه یریږم. دا یره څه ده؟ طبیعي یره. زه وایي د شپې نه ګرځم، زه د غلو نه یریږم. دا څه ده؟ طبیعي یره ده. یو کس یوازې دی، واته پیرل ویرېد، دا طبیعي یره ده. بار بار د د مسلې تفصیل معلوموي. داسې نه که سرسري خبره یاده کړي او بیا یې په ټولو ټاپې راچوي چې یېرېږي او صرف د الله نه. هغه یې ووایي زه د خپل پلار نه یېرېږم. مشرکه وي، مشرکه کافره. نو بیا د هغه په باره کې به څنګه فتوا ورکوي چې وایي چې زه د ښځې نه یېرېږم. اوس زه په دې دا یو فایده مخې ته راغله. زه اوس په دې کې په دغه کې یم، په سوچ کې یم چې د دې ښځې نه دا یره کمه یره ده. طبیعي ورته ووایو که طبیعي ورته طبیعي هم نه ده، خو دا یو نوي یره ده. دا څه یره ده؟ دا یو نوی یو قسم یره ده. خو د دې یرې د لاسه موږ نه شو ویلو چې دا انسان کافر شو یا مشرک شو. خو زه بله په دې کشمکش کې یم چې طبیعي یره ورته ووایو که نه. ځکه چې طبیعي خو هغه چې د انسان طبیعت دې شي. نو اوس طبیعت خو دا دی چې خاوند نه یېرېږي د ښځې نه. داسې ده که نه ده؟ اوس پته چې دا پکې نوي طبیعتونه پیدا شوي دي چې خاوند یېرېږي د چا نه؟ د ښځې نه. او بعض پکې ښه باقاعده خپل خاوند غربوي راغربوي، ښه درس او تدریس او ټکی را ټکی، او هغه دا خبره کې بس څه ووایو چې اخره زمانه ده وایي چې ته ورته داسې داسې نو خود اخره زمانه ده چې ته یې جواب نه کړې او ته دفاع نه کړې.
نو آخر زمانه شوه هسې دا مخې ته خبره راغله ذکر مې کړه نور دا یره هم دغه عامو یرو کې دننه راځي خبره مې دا کوله چې هغه یره چې کومه د الله نه ده هغه ځان له یره ده هغه څه ده ځان له یره لکه څنګه چې د الله سره محبت ځان له محبت دی په هغه محبت کې څوک نشي شریک کولی نو په دې یره کې هم څوک نشي شریک کولی الله دې دا یره زموږ په زړونو کې ښه ډېره کړي یو ناشنا خبره ته وکړمه د څه شي نه چې یېرېږي د هغې نه به لرې تښتي د څه نه چې یېرېږي لرې به تې تښتي ښه د غل نه سړی یېرېږي نه یېرېږي نو کله چې غل را روان یي مخې له او ته روان یې دې طرفه او شپه ده او تیاره ده نو ته لار بدلې که نه بدلې بدلې کړي نو غل ته پسې در منډه کړي نو ته مخکې غل شاته ته ترې ویېرېدې حکومتي کسانو نه ویېرېدې کاغذات دې برابر نه دي په یو ځای کې دې ولیدو ویېرېدې منډه دې کړه چې اوس د دوی نه څه شم لرې شم فاصلې څه شي ډېرې شي نو بیا چې کله د خپل ځای ته ورسې او مطمئن شي چې کسان لرې دي نو بیا ساه واخلې صرف یو رب العالمین دی چې څومره ته یېرېږي دومره به ورته نږدې کېږي بس نور چې د هر مخلوق نه یېرېدې نو لرې کېږي به تې او صرف د الله نه چې یېرېدې نو الله ته به نږدې کېږي ګوره ته چې ته یېرېږي نو د هغه نه به منډه وهې تښتې به تې که نه ښه دا وګوره په سورة الذاريات کې الله څه وایي ففروا إلى الله ویېرېدې د الله نه ښه الله څه وکړم وایي منډه ووهه د الله طرف ته ګوره یېرېږي ته او خواته یې منډه م وایي ورځې به دا ناشنا یره ده ما تاسو ته ووایي دا هغه یره ده چې د دې لاسه د الله تعظیم په زړه کې راځي څومره چې د الله نه یېرېدې دومره به الله ته نږدې کېږي بنیادي مسله ده دا یره ګورئ لکه دروغ نه وی ولې د الله نه یېرېږم حرام نه خوري ولې د الله نه یېرېږم پردو زنانو ته نه ګوري ولې د الله نه یېرېږم دوکې نه کوې ولې د الله نه یېرېږم په ناحقه څوک نه وژنې ولې د الله نه یېرېږم کنځلې نه کوې د الله نه یېرېږم منزل ډېر په ټیم راځي د الله نه یېرېږم صدقې ډېرې ورکوې د الله نه یېرېږم جهادونه کوې د الله نه یېرېږم درس ته ناستې د الله نه یېرېږم دین بیانې د الله نه یېرېږم ناشنا یره چې دا د پکې وه نو ټول خیر به د پکې راجمع شي بیا دلته یو فایده د الله نه به یره ډېره کې که د الله نه به امید ډېر ساتي خو به دواړه دا مسله خو موږ بیانه کړې ده لکه څوک چې صرف د الله نه یېرېږي دی څه دی ګمراه دی او څوک چې صرف د الله نه امیدونه ساتي دی ګمراه دی د الله نه چې صرف یېرېږي دا منهج د خوارجو دی او بس د کفر ټاپې په هر چا راچي او د خلک ټول د جنت نه خلاصوي یېرېږي او بل طرف ته مرجئه دي الله غفور رحیم دی هر څه کوه کفر او شرک هم کوه الله غفور رحیم دی دواړه په ګمراهۍ کې دي په حق څوک دي چې د الله نه به یېرېږم او د الله نه به امید هم ساتي خو سوال دا دی دا بله مسله ده کم یو به ډېري دا بل سوال دی ګورئ هغه سوال څه دی چې کم یو به یي نو جواب یې څه وشو چې دواړه به یي تاسو هم په دې خبرو رسئ که نه ښه کم یو به یي نو جواب څه دی دواړه به یي کم یو به ډېري دا بله مسله ده اوس آیا د الله سره به د الله نه به ډېره یره کې او که د الله نه به ډېر امیدونه ساتي نو په دې کې د علماو اختلاف دی بعض علما دا وایي د امید نه به یره ډېره ساتي وجه دا دی چې کله د پکې یره ډېره وه نو ګناه به پرېږدي او بیا به د الله بندګي کوي د یو قول دی دویم قول دا دی وی نه امید به د الله نه ډېر ساتي د یېرې نه به زیات څه ساتي امید به ساتي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه فعال خوښ و ځکه وایي دا خبره داسې شو بعضو دا قول ذکر کړی لکه دریم
وی چې بیماري نو امیدونه به ډېر ساتي او چې روغ نو د الله نه به یریږي ډېر د ښکلې خبره کړې د حال مطابق چې بیماري څه به کوي امیدونه به ډېر ساتي او چې دغه یې د روغې نو بیا به یریږي ولې ځکه روغ سړی هر ګناه کولی شي روغ سړی هر ګناه کولی شي نو بیا به دغه ډېر ساتي د یره به ډېره ساتي څلورم قول دا دی وایي چې د ګناه په وخت کې به یره ډېرې او د عبادت په وخت کې به امید ډېرې دا ښکلې خبره ده زما خپل ځاني دې قول ته زړه مطمئن کېږي اگر که یو بل قول ذکر کومه چې هغه باید د ټولو نه زیات لږ مضبوط ښکاري چې ګناه دې راغلې یره ډېره که ځکه که دې ټیم کې د امید ډېر کو نو تباه کېږي الله غفور رحیم دی ګناه به وکړي خو که یریدي ډېر نو ګناه به وکړي نه به یې کوي ښه عبادت چې دې وکړو امید ساته چې الله به زما د عبادت قبول کړي ولي که تا ته پوښتنه ولې امیدونه ساتي وایي کوم رب چې راله دومره طاقت راکړو د کولو نو امید مې دی چې هغه رب به رانه قبول کړي امام احمد بن حنبل رحمه الله به ځان له یو قول دی دې ټول مضبوط ښکاري هغه دا دی چې دواړه به یو شان ساتي نه به یره ډېرې او نه به امید ډېرې چا دې تپوس وکړي ولې وایي د مارغه څو وزرې دي دوه او چې دواړه برابر نه وي نو مرغه راولیږي که نه راولیږي چې کم وزرې خراب شو یو پکې کمزوری شو نو مارغه څه شو راولیدو نو دقه شان دا د انسان وزرې دي یره او امید نو نه به یره ډېرې او نه به امید ډېرې دواړه به برابر ساتي والله اعلم بیا د آیت یې راوړی دی وخت لږ پاتې د آیت به ووایو انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه الله وی دغه شیطان دی چې یری خپل ملګري یعنی کوم خلک چې د شیطان په لار روان دي نو شیطان یې یری د څه نه د پیغمبر د ملګرتیا نه او د آیت په هغه موقع نازل شوی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وحود نه راغی او بیا غزوه حمراء الاسد دپاره روان شو نو په لاره کې پسې مشرکانو کسان راولېږل د یرولو دپاره چې یاره که دا مسلمانان ویني نو ورته ووایي چې مشرکانو خو سمه غټه ډله بله تیاره کړې ده او بیا د باندې حمله کوي فخشوهم نو ویرېږئ الله وی یریږئ به نه دا شیطان دی په اصل کې خپل ملګري یری خو مؤمنان نشي یریدی شیطان یری خپل تابعدار د پیغمبر د تابعدارۍ نه چې یاره که د دې پیغمبر سره ملګري شوي دا خو تباه شوي کورونه به م ختم شي بچي به م ختم شي دنیا م لاړه ټوله دړې وړې شوه نو ویرول خپل ملګري اوس هم شیطان څه دی یرول کوي که نه کوي یرول کوي دا که ته داسې پنځه وخته لمونځ کوې د جمع سره کار به دې خراب شي ویرولې که نه دا ګیره چې تا پرېښودې ده او د پنسۍ چې بره ساتي د حکومت په د باندې شک پیدا شي چې دهشتګرد دی نو جیل ته به دې واچوي دا ګیره خیر دی لږه وړه ساته پنسۍ صاحب خیر دی په ګیټو له پاسه یې ساته خو دا دی چې ته څوک به د باندې شک پیدا شي او بیا به دې جیل ته واچوي ویرولې ګوره د دین مه بیانوه په هر ځای کې دا کیلې به د ټول یو شي او ختم به دې کړي څه یې کړې ویرولې دا مسلې ډېرې مه بیانوه دې پلار ته او تره ته او نیکه ته د جیداد نه به دې بې دخل کړي جیداد به یې ټول ختم شي ویرولې دا دعوت او تبلیغ پرېږده او چېرته څوک به د باندې څه شکایت وکړي څه مسله به ته جوړه کړي او د دې بچو نه او د دې ښځو نه او د هر څه نه به خلاص شي څه یې کړي ویرولې انما ذلكم الشیطان الله وی دا ګوره شیطان دی چې یری خپل خلک بیا درته الله طریقه ښیي فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنین الله وی نه به یریږئ د شیطان نه یریږئ به زما نه که چېرته تاسو یئ مؤمنان
دا ټولې خبرې د شیطان د بس کې شاته به غزار کی چې موږ یریږو صرف د چا نه یریږو د الله نه یریږو الله به دې مرسته کوي په هر څه کې د هغې نه به دې آیت راوړی وقوله تعالى وينادى الله إنما يعمر مساجد الله يقينا أبادي جمعتون دا الله من آمن بالله چاچی ایمانی پا اللہ بانی واليوم الآخر و پا آخرت بانی وأقام الصلاة او پابندی کی دمانزا وآت الزکاة ورکیس زکاة دی دا پار دا آیت روڑو ولم يخش إلا الله او نیریگی مگر یو دا اللانا دا دا مؤمن صفت تے نیریگی مگر دا چانا ولم يخش إلا الله سید اللہ نیریگی دا خاص یر دا طبیعی یر ایس خبرن دلتا طبیعی یر گوری ندم مراد او وضاحت ما مخ کیو کو سوک بدا آغا یر تذکر دلتا نکی دا خاص یر دا چی تبا بشم مر بشم مصیبت پر آبانی راولی ختم بمی کی دا قسم خبری دا سیب دا چا پلاس کی دی دا اللہ پلاس کی دی اللہ سوی فعسا اولئک ان یکونو من المهتدین هم دغ خلق اللہ سوی وی دا پا ہدایت باندی دی دا کم چی یریگی سیب دا چانا دا اللہ نا او دا شیطان پا دی وسوسو کی بنا رازی اللہ پا قرآن کی دا خبر ذکر کرے دی چی شیطان بتاو سر لوز کی یعیدکم الفقر او یریبم دا غریبین پا هر ذکی کور دا شیطان اغیر دی سم پس ذکر چولی دا کدا کار نشو غریب بشی کدا کار ونشو دا لوگی نبا مرشی کدا سعودی ویز خراب شوا تبا بشی کدا دکان دی ختم شو خوری بس کدا زامن دی نوی تا بس خوڑو دا طولی خبری دا چا طرف ندی دا شیطان دا طرف ندی که جماعت لدی پیسی ورکڑی نو بچی با دی سخوری کدا زمکت دا اللہ دا پارا ورکی نو جیدت با دی کم شی کدا زکاتون ورکی و دا صدقی ورکی حالات با دی کمزوری شی دا طول دی شیطان اگا وسوسی دی و غیر دی چی دی انسان پزرکی آچی خود تبا پا دی یر سرا و پا دی وسوسو سرا نیریگی یریگی وسیب دی چانا نا پا دی با اکتفاو کو انشاءاللہ باقی چکم آیت تے او حدیثون دی دا دیر فائدہ من باب دے انشاءاللہ دا بیا پا روان درس کی پورو کو اللہ سبحانہ وتعالی زمون پا دی زڑکی دا غنہ چی کم یرد اللہ دی خڑی رکی اور زمون پا دی زرونو کی چی کم محبت دا اللہ سر دی اللہ دی خڑی رکی اور اللہ سبحانہ وتعالی پا دی توحید بانی منگ دا مرگ پوری قائم و دائم لری هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.